نوح علیه السلام ویلې ربه هغه خو ته وینې چې په ما باندې کوي او بیا هم دوی هدایت نه پیدا کوي ستی الله پاکه زه نور ناامیده سوی یم د دوی له ایمان نه او الله ناصبره کوي مې نور په دعوت کې سخت ستړی سوی یم طالبانو دعوت هم ډېر سخت ده دومره سخت ده د تا به له ملت اصلاح سره درد وي دی به خبرې درته سي هغه داسې و هغه داسې بې طالبانو الله وایي تا ته خو معلومات سته چې د دوی په نسلونو کې ذاتي ایمان نشته او الله عز وجل طالبانو نوح علیه السلام نه دعا وغوښتلې الله پاکه نور ذاتي مه پرېږده زه یې ډېر په درد کړی یم او ایمان هم نه راوړي هلاک د طالبان اوله کښتۍ اول منزل کې دا خزنده وي او حیوانات ول په دا بله کې مرغان ول په دا بله کې انسانان یو دا بل طالبانو دلته یو څه دروغ نور علماو ذکر کړي تفسیرونو کې وایي موږک نه خلک ډېر په تنګ سول بیا زمري وپرنجل بیا پرنجي نه هغه را پیدا سوله بېشکه بیا او بیا د انسانانو خو کښتۍ کې ټول همغلته کول کنه بیا بویونه سول طالبانو بیا الله خنزیر را پیدا کړه دغه یې خوړل پیل وپرنجل بیا خنزیر را پیدا سو داسې طالبانو دومره ډېرې خبرې دي دلته رحماني ذکر